رښتینی یار په دې جهان کې نشته تڼۍ مې ځکه په ګریوان کې نشته ما وی یو څوک اصولی خلمتي خو غیرت او عقل په دکان کې نشته چې ګندهباز به یې د کلي شړل هغه څه خوی په مسلمان کې نشته چې پښتنو ته به پښتو ته مورنۍ ژبه وي هېڅوک په هغه خاندان کې نشته د عبدالستاره پس د مرګه به یې خو د جندو قدر پاکستان کې نشته خو ناست یم په تمه چې به یار راشي اوس به تپوس د بیمار راشي ما غوندې ډېر ښکلو ته لارې ساتي یقین مې نه دی که مې وار راشي بې او پا ښکلې به سوي یمه قسم په خدای که دې په کار راشي ښه دی خو ځان به تېنه دونه ساتې لکه بلسن ته چې د مار راشي اشنا رقیب ته وي مخ په نه که اوس به شاعر عبدالستار راشي په سپینه کې راوشرمېدم والله د لمر پسې راوشرمېدم چېرته ښه ورځ مې درنه ونه لیده بدلېږي نه تقدیره وشرمېدم ما دغه خپل لرګي ته داسې وي دا څه کوي خنځیره وشرمېدم بس که د زړه نه مې بهر ته وځه د بې وفا تصویره وشرمېدم تر څو به پروت راته په غاړه کې ای د تهمت زنځیره وشرمېدم عبدالستار شبیږي مې له بوده ای تبلیغي امیره وشرمېدم ته منکر نکر وي موږ له مټۍ راوړه او خپله تولۍ راوړه نو خپله سم له خبېږم او تاسو وایئ چې هغه قبر ته یوازې ځئ دی ما ته خو هغې ویلي چې موږ به دې نه پرېږدو یوازې درته خبرې کوم سازې اخر زمونږ هم استاد یې خو د ملایکو د لاس لیکلې ګوهي راوړه خپله صفایي راوړه نو سم له خبېږم او تاسو یې هغه د یارې ځای دی نو ما ورته وایم څنګه دی ما ته خو چې دلته به بلکل نه یارېږې الله راضي که پوهېږې سم په جنت کې به اوسېږې خو که مېوې خورې مېوې خورې نو یو وړه اندرپۍ راوړه یخه ملۍ راوړه دلته کې ګرمي ده د مړي دا ړومبی پاټک دی څنګه ستاسو ملک کې چاټک دی قوم سره خوا کې خټک دی عبدالستاره کاغذونه سبۍ راوړه او کارت د مدعي راوړه نو سم نه خبېږم چې په سر کې دې مازغه وي د سړو هېڅکله به جنګ ونه کوي په وړو څوک څپېړې نه اکثر داسې جوړېږي ګزارونه پکې وشي د چړو او چې ټاکۍ عقل د یو کس سره نشته بې عقله که غواړی شته دی په دړو اوسنی اشنا شاعر عبدالستاره خالص ګوډې ګرځول دي د رنځلو یو کس هم خبره کوله نه ګپ خبره وه چې ښکلي هر چا سره به نه میچوي ښکلي هر چا سره یې مه میچوه د تره او ماما سره یې مه میچوه تیار یې وخوړه خراب به دې کړي د میا مولا سره یې مه میچوه عبدالستاره خلک تا یادوي چې دې بابا سره یې مه میچوه ډېر ډېر او نو وایي داسې وایي زه د رقیب سره په جنګ یم جانان نه راپاسي افسوس خلاصي دپاره هم مشران نه راپاسي د لوګي جاز دی چې په کومه لړ شي نښه پرېږدي د نیکۍ کار ته اوسنی مسلمان نه راپاسي وایي اګدور یې زوی هم ډډې ته شروع به سوځوي خو دا د اکبر باچا ساتلي لټان نه راپاسي ړانده کاڼه دي په ایمان زړونو یې زنګ نیولې پرېږدی دا د دواوې رنځوران نه راپاسي یتیمان کونډې دې پراته دي د چیرمین کوڅه کې سپینه غرمه شوه د زکات منبران نه راپاسي او عبدالستاره ظاهر شوي د قیامت نښې دي خو لا د غفلت په خوب وده د انسان نه راپاسي دا کله نا کله چې جانان راشي په ما خو سم ورته پیریان راشي کله یې ښکلوم کله ترې غېږ تاوم کله په غېږه کله ګوران راشي او کله یو کټ کې کله بل ته ووړو کله خندا کله خفګان راشي په یو کوټه کې وړې جمع تېر شي کله سیلۍ کله باران راشي مېلمه کوم به یار څه چې کېږي خیر کله 100 روپۍ تاوان راشي خو چېرته زمونږ د ورانۍ دپاره هسې نه دلته مسلمان راشي نه عبدالستار یوه چې ښکلی وینم خپله ځوانۍ پسې ارمان راشي مشرانو یې ښه چارې ته تلوار ښه دی بعض وخت د ګزارې نه ګزار ښه دی روزانه ورته د سر نه تر خپو ګورم چې په ټول بدن کې کم ځای د یار ښه دی او که ثواب وربکنې د عذاب نشته هسې ناستې نه د ښکلو بېګار ښه دی هېڅکله یې امانت ساتلی نه شي خو په واز د یو پیشو څوکیدار ښه دی سوچ پې وکړه که بلد ورسره نه وي نو پرېږدو مېلمه د دلو نه نار ښه دی چې 3 ورځې وروسته ساسې د باران نه کټراله دی که د سفر نه بار ښه دی شریف خان دې که دی نه عبدالستاره نور د نن سبا د ښکلي نه مار ښه دی دوستانه هره د تاوان سره وي لا چې د نن وخت مسلمان سره وي که دې د چا سره ښېګړه وکړه بس دغه بد د ځان سره وي دلته کې یو مشر هم داسې نشته چې نه بلد د تالان سره وي یو ولاد دوه جان چې یو ځای وینئ لکه سیلۍ چې د باران سره وي منم چې قرض غوښتل ډېر اسان دي خو ورکول یې د خفګان سره وي عبدالستاره ژوند دې اوس تمام شي خو هله چې مرګ هم د ایمان سره وي چې د نه راځي تپوس د یاران څه کې د آخر او د دنیا په تاوان څه کې بندګي کوه خو رسکش ګولو باسه لیونیت یې په ګرانه ورځان څه کې چې منکر نکر دباو در باندې
وکړي درکو مړه په داسې ایمان څه کې د خېټه د ارامو پیمانه ده مسله رالر که مونځ په ډېران څه کې چې په وخت د مصیبت دې په کار نه شي د روټۍ د ښکلاکونه خپلواز څه کې چې د نورې نصیحت عبدالستاره نو ورکوی په هغې مسلمان څه کې وایي دا ستا غلطۍ ټولې په ځان کې وینم دا ستا غلطۍ ټولې په ځان کې وینم پیروانو خوی پر یو خان کې وینم خدای خبر څه بلا پېښ شوی دی یار مسلمان هر وخت په نقصان کې وینم ما یو سړي ته وایي ته نه ښکارېږې خو ښځه د هر وخت ګجوخان کې وینم او توره کپړه ورته په ور خوروي جنۍ د دننه په دوکان کې وینم څومره کچه او بې حیا کارونه د پښتنو په خاندان کې وینم چېرته کې اور را باندې ونه وروي تورې وریځې په اسمان کې وینم نو عبدالستار جوړدمه نه شولې ګېډۍ په سر د په باران کې وینم ډېر ښه